خصوصا دعا او قبلي وخت چې اول کعبه مبارکه سړی وویني په دغه وخت کې دعاوې ډېرې ښې قبلیږي او چې سړی طواف کې د طواف په حال کې دعاوې ډېرې ښې قبلیږي کوز په دا مجموعه میدان مطاف کې دعاوې ښې قبلیږي ملتزم شریف کې چې سړی 7 شوته پوره کړي او د 7 شوتو نه بعد 2 رکعته نفل وکړي بیا د 2 شوتو نه بعد ورشي ملتزم شریف ته ملتزم شریف کې دعا وکړي که سړی واسو موقع پیدا کېده د حجر اسود او د کعبې مبارکې د دروازې مابین دغه ملتزم شریف ویل کېږي او د دعا طریقه هم داسې چې سینه خپله په دیواله د کعبې مبارکې او مخ خپل د دیواله د کعبې مبارکې سره ولګوي او د ژړا ژړا په حال کې دعا وي دغه دعا ډېره ښه قبلیږي بیا چې صفا غونډۍ ته سړی وخیږي مخ په قبله ودرېږي چې بیرته کعبه مبارکه د هغه چولو نه لیدی کېږي په هغه وخت کې دعا ډېره ښه قبلیږي د مروه په غونډۍ باندې دعا ډېره ښه قبلیږي د آب زمزم د چې کلو چې سړی طواف نه فارغ شي بیا چې حجر اسود استلام وکړي او هغه ته چې صفا او مروې ته د طواف نه بعد په مړه خټه باندې آب زمزم وچکي په دغه وخت کې دعا یې ښه قبلیږي په عرفات شریف کې دعا ښه قبلیږي په مزدلفه شریفه کې او د شیطانانو د ویشتلو په وخت کې دا ټول ځایونه د اجابت د دعاو دي